أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. الف لام میم صاد. دا یو کتاب دی چې تا ته نازل کړی شوی دی. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ستا پزړه کې دی د دې نسو تنګي نوی. د دې نازلولو غرض دا دی چې ته د دې په ذریعہ منکرین ويروي او مؤمنانو ته یو نصيحت وي. اے خلکو ستاسو د رب د طرفنا چې تاسو ته نازل کړی شوی دی پاغه پسې روان شئ او د خپل ربنا علاوه د نور سرپرستانو پیروي مکوئ. خو تاسو نصيحت ډیر کم منئ. ډیر کلی دی چې داغه اوسیدونکو مونږه هلاک کړل. پاغوی باندې زمونږ عذاب یا خو ناصافه د شپې په وخت کې راغې او یا پری پرانا ورځ په داسې وخت راغې کله چې هغوی د غرمې په خوب اودو او هر کله چې زمونږ عذاب پاغوی راغې نو هغوی بغیر د دینه بل څه نه ویل چې واقع مونږ ظالمان وو. نو مونږ به خامخا د هغه خلکو نه تپوس کوو چاته چې مونږ پیغمبران لېږلي دي او د پیغمبرانو نه به هم تپوس کوو چې هغوی د پیغام رسولو کار د کم ځای پورې وکړو او د خپل کار ورته څه جواب میلاو شو. بیا به ورته مونږ په خپل ټول تیر شوی حالات د پوره علم سره پیش کړو. اخر مونږه خو چرته غایب نه وو او وزن وا په دغه ورځ عین حق وی چې د چا تلی درنی وی هغوی به خلاصې مندون کی وی او چې د چا تلی سپکی وی نو هم هغوی به ځانونه په نقصان کې اچون کې خلق وی ځکه چې هغوی به زمونږ د آیاتونو سره د ظلم سلوک کولو. مونږ تاسو د اختیارات سره پزمکه کې آباد کړئ او تاسو د پاره مو په هغه کې د ژوند سامان پیدا کړو. خو تاسو ډېر کم شکر گزار. مونږه تاسو پیدایش شروع کړو بیا مو تاسو شکل جوړ کړو بیا مو فرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي. په دې حکم سره هغوی ټول سجده وکړه خو ابلیس د سجده کوونکو سره شامل نشو. الله دې ترپوس وکړو چې ته سیس د سجده کولو نه منع کړې. هر کله چې ماته ته حکم کړي وو هغه وویل زه داغونه بهتر یم. تاسو د ورنه پیدا کړم او دې دې د خاورینا. الله او فرمایل خدا ته د دې زینخ کته کوشا تا ته حق نه دی حاصل چې دلته د لوی غرور وکړي. اوزا په حقیقت کې ته د هغه خلکو نه یې چې هغه په خپل ذلت غواړي. هغه وویل مال د هغه ورځې پورې مهلت راکړه په کوم ورځ چې با دا خلک ټول دوباره را پاسول کیږي. الله او فرمایل تا ته مهلت ده. هغه وویل خدنو لکه څنګه چې تا زپ گمراهۍ کې اخته کړم زبهم او ستا په نیغلار کې د خلکو ته کینم د مخې او د رستو د خی او د غز هر طرف نه با دوی راګیروم او تبا د دوی نه اکثر خلک شکر گزار بیا نمومه. الله او فرمایل اوزه د دې زینا ذلیلا او رټل شوی یقین ساته چې په دوی کې چا ستا پیروي وکړه ستا سره به داغوی ټول نه دوزخ ډکړم. او اے آدمه تو او ستا خزا دوانه په دې جنت کې وسای. هر ځای کې چې سس تاسو زلغواړي هغه خورئ خود دې ونی خواله مور ځای ګنینو په ظالمانو کې بشمار شي. بیا شیطان هغوی دوانو ته وسوسه وکړه چې داغوی د شرم ځایونه کم چې د یو بل نه پټ کړی شوی وو چې هغه هغوی تخکارا کړی. هغه هغوی ته وویل تاسو رب چې تاسو د کمی ونی نه منع کړی یې د دې وجہ د دین سیوا بل هیڅ نه ده چې تاسو نه چرته فرښتې جوړی نشي یا درته همیشه ژوند نصیب نشي. او هغوی ته قسم وخورو چې زستاسو رښتینه خیر خوایم. هغه دوانه رو رو په دوک سره په خپل لارا راواړول. اخر دا چې کله هغوی داغه ونی مزه اوسکله نو دوانو ته د یو بل د شرم زیونه ښکارا شو او خپل بدنونه د جنت په پانو پټول شروع کړل. بیا ورته خپل رب आवाज وکړو ولی ما تاسو د دې ونی نه نوې منع کړی او دامي درته نو ویلی چې شیطان ستاسو ښکارا دشمن دی. دوه ویل اے ربا مونږ په خپل ځان ظلم وکړو اوس کو تا مونږ معاف نکړو او په مونږ دی رحم اونکړو نو یقینا چې مونږ به تباه شو. الله او فرمایل کوڅ شي تاسو د یو بل دشمنان یې او تاسو د پاره د یوې خاصه مودې پوری
پزمک کی د قرار ځای او د ژوند سامان دی اوی فرمایل هم پدی کی با ژوند تیروي او هم پدی کی بمړی او هم د دې زینبا تاسو راځتل کېږئ اے د آدم اولادا مونږ تاسو ته جامې نازلې کړې دي چې تاسو د بدن د شرم ځایونه پټ کړي او تاسو د بدن د حفاظت او د خایس ذریعہ هم وي او بهترینه جامه د تقوی جامه ده دا د الله د نخونه یو نخه ده خایيږي چې خلق د دینه سبق واخلي اے د آدم اولادا حسنه چې شیطان مو بیا هغه سي په فتنه کې واچوي لکه څنګه چې هغه ستاسو مور او پلار د جنت نه راځتلی وو او داغوی جامې داغوی نه د دې غرض د پاره استلی وي چې داغوی د شرم زیونه یو بل تخکار شي هغه او داغه ملګری تاسو ته د داس زینه ګوري چې د هغه زینه تاسو هغه نشي لیدلې دا شیطانان مونږ د هغه خلکو سرپرستان جوړ کړی دي څوک چې ایمان نه راوړي دا خلک چې کله د شرم سکار کوي نوای چې مونږه خپل پلار نکو په دې طریقه باندې مونتل دي او الله راته د داسې کار کولو حکم کړی دی دوی ته وایا چې الله د بے حیاي حکم هیڅ کله نه کوي آیا تاسو د الله پنوم پوری هغه خبرې تړئ چې داغه پاکلا تاسو ته علم نشته چې هغه د الله د طرف نه دی اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما رب خو د راستۍ او د انصاف حکم کړی دی او داغه حکم خو دا دی چې په هر عبادت کې خپل مخ ټیک ساتي او خاص هم هغه ته आवाज کوي په دا حال کې چې خپل دین مو داغه لپاره خالص کړی وي لکه څنګه چې هغه تاسو اوس پیدا کړی هم دغه سی بتاسو بیا را پیدا کړی شي یوې ډلې ته خو هغه سیده لار خو دلیدا خو په بل ډله باندې گمراهی صحیح ثابته شوې ده ځکه چې هغه د الله په ځای شیطانان ځان له سرپرستان جوړ کړی دي او دای خیال دی چې مونږ په نه غلار باندې یو اے د آدم اولادا د هر عبادت په موقع خپل خایست کوي او خوري سکي او د حد نه ما وړي الله د حد نه اوریدونکي نفخوي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چا د الله هغه خایست حرام کړو چې هغه الله د خپل بندگانو لپاره راځتلې وو او چا د الله د رزق نه پاک سيزونه منع کړل ورته وایا چې دا ټول سيزونه د دنیا په ژوند کې هم د مؤمنانو لپاره دي او د قیامت په ورځ خو به خالص هم داغوی لپاره وي دا رنګي مونږه خپلې خبري صفا صفا بیانوو د هغه خلکو لپاره چې هغه علم لري اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زما رب کم سيزونه حرام کړی دي هغه خو دادي د بشرمۍ کار کوخکاروي او کوپټ او ګناه او د حق خلاف زیاته او دا چې تاسو د الله سره داسې څوک شریک کړئ چې داغه د پاره هغه هیڅ سند نه دی نازل کړي او دا چې د الله پنوم داسې خبره وایي چې داغه پاکلا تاسو ته علم نوي چې هغه الله ویلی دا د هر قوم د مهلت یو موده مقرره ده نو هر کله چې د یو قوم موده پوره شي نو بیا یو ساعت هم مخکې رستو کیږي نه او الله د پیدایش په شروع کې دا خبره صفا ویلی وا چې اے د آدم اولادا یاد ساتئ چې تاسو ته هم تاسو نه داسې رسولان راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي نو چا چې د نافرمانی نه ځان بچ کړو او د خپل عمل اصلاح وکړه نو داغه د پاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشته او چا چې زمونږ آیاتونه دروغ وګڼل او داغه په مقابله کې سرکشي وکړه نو هغوی به دوزخیان وي او هلته به همیشه اوسيږي اخر دغه سړی نه با زیات ظالم بل څوک وي چې بالکل دروغ خبري په الله پورې اوتړي یا د الله رښتینی آیاتونه دروغ وګڼي داسې خلکو تبا د خپل تقدیر د لیک مطابق خپل حصہ برابر رسی دغه وخت پورې چې کله زمونږ را لېګل شوی فرښتې داغوی د روحونو اغستلو د پاره راشي په دغه وخت کې با فرښتې داغوی نه تاسو کړی چې اوخه اوس کمزې دي تاسو معبودان چې تاسو به د الله په ځای هغوی ته आवाज کولو هغوی به وایي چې ټول زمونږ نه ورک شو او هغوی به پخپلا تخپل ځان خلاف گواهی وکړي چې واقعي مونږ د حق نه منکر وو الله به فرمایي زئی
تاسو هم هغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته تاسو نمخ کې د پیریانو او د انسانانو تیری شوی ډلې تللی دي. هر ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو د ځان نه به په مخکینی ډلې باندې لعنت وایي، تر دې پوري چې کله ټول هلته ورجمع شي نو هر رستنې ډله به د مخکینی ډلې په حق کې وایي چې اے ربا دا هغه خلک وو چې مونږه گمراه کړو، نو دوی له د ور دوچند عذاب ورکړه. په جواب کې به ورته الله فرمایي د هر ډلې د پاره دوچند عذاب دی او تاسو په هیګی نه. او مخکینی ډله به رستنې ډلې ته وایي چې کومګه د الزام قابل وو نو تاسو ته په مونږ باندې څه فضیلت حاصل وو، اوس د خپل عمل په نتیجه کې د عذاب مزه وسکئ. یقین لرئ کوم خلکو چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼل دي او داغه په مقابله کې سرکشي کړی دا نو داغوی د پاره به د اسمان دروازې هرگز بیرته نکړي شي. داغوی جنت تتل دومره ناممکن دي لکه څومره چې د ستنی په سوري کې د اوخ تیرې دل ناممکن دي. مجرمانو ته زمونږ د طرف نه هم داسې بدله میلاویږي. داغوی د پاره خوبا د دوزخ وړېدل فرش او د دوزخ صادر وی. دا د هغه بدلا چې مونږه ظالمانو لور کوو او د دې برخلاف چې چا زمونږه آیاتونه منل دي او ښه کارونه کړی دي او په دې باره کې مونږه هر یو داغه د خپل طاقت ذمہوار ګرځو. هغوی جنتیان دي، هلته به هغوی همیشه اوسي. داغوی په زړونو کې چې د یو بل خلاف سکینه او خړوالی وي هغه به مونږ لري کړو. داغوی لاندې به نهرونه بهيږي او هغوی بوای چې سنا خاص هم الله لره دا چې مونږ ته دا لار اخودله. مونږ خپل لار نشو مندلې که الله مونږ ته لار نه خودلې. زمونږ د رب رسولانو واقعي مونږ ته حق را وړي وو. په دغه وخت کې به یو आवाज وشي چې دا جنت چې تاسو یې وارثان جوړ شوی یې تاسو ته د هغه عملونو په بدله کې میلاو شوی دی کوم چې تاسو کول. بیا به د جنت خلق دوزخ والو ته आवाज وکړي مونږه هغه ټولي وعده ټیک بیا مونډلې کمی چې زمونږ رب زمونږ سره کړی وي. آیا تاسو هم هغه وعده ټیک مونډلې کمی چې تاسو رب تاسو سره کړی وي؟ هغوی به جواب ورکړي آو. بیا به یو आवाज کوونکې د دوی په مینس کې आवाज وکړي چې د الله لعنت دی وي په هغه ظالمانو باندې چې د الله د لارې نه خلق منع کول او داغه کګولې غختل او د آخرت نه منکر وو. د دې دوانو ډلو په مینس کې با یو پردوي چې داغه په اوچت زینو یعنی آراب باندې با ځینې نور خلق وي. دوی با هر یو داغوی دا نخونه پیژني او جنت والو تبا आवाज کوي چې سلامتیا دی وي پتا سو باندې. دا خلق جنت ته داخل نشو لیکن داغه تمدار بوي او هر کله چې داغوی سترګي د دوزخ والو ته وګرځي نو وای با چې اے ربا مونږ د دې ظالمانو خلکو سره مشامل وا. بیا بدا د عارف خلق د دوزخ یو سو غټان خلق داغوی د نخو نه او پیژني او ورته आवाज وکړي چې اوملیدل نن نستاسو ډلی پری ستاسو پکار راغله او نه هغه سازو سامان چې تاسو لوی غنلو. او ولی دا جنتیان هغه خلق ندي چې د دوی په حق لبا تاسو قسمونه خړل چې دوی لبا الله د خپل رحمت نه هیڅ نه ورکوي. نن صرف هغوی ته ویل شو چې داخل شي جنت ته ستاسو د پاره نه يرشته او نه غم. او د دوزخ خلق با د جنت خلقو ته आवाजونه کوي چې سلګي شان او بو پمون باندې راوا چوي یا چې کم رزق الله تاسو لا درکړې دي داغه نه سراو غورځوي. هغوی به ورله جواب ورکړي چې الله دا دوانه سيزونه په هغه حق منکر خلقو باندې حرام کړی دي چې هغوی د خپل دین نه لوبه ټوکه جوړه کړی و او د دنیا ژوند په دوکه کې اچولی وو. الله فرمایي چې نن با مونږ هم دوی دغه شان هیر کو لکه څنګه چې دوی د دې ورځې ملاقات هیر کړي وو او زموږ د آیاتونو نه انکار کړي وو. مونږ د خلکو ته داسې کتاب راوړی دی چې هغه مونږ د علم په بنیاد باندې خپ تفصیل سره بیان کړي دی او د مؤمنانو د پاره لار خودونکې او رحمت دی. آیا دا خلک اوس د دین سیوا د بلی خبري انتظار کوي چې هغه انجام وویني د کم انجام چې دا کتاب خبر ورکوي؟ په کوم ورځ چې
هغه انجام مخ تراشي نو کوم خلکو چې دا د اول نه هیر کړي وو هغه به وایي چې واقعي زمون د رب رسولان د حق سره راغلي وو. نو آیا اوس به مونږ ته څوک سفارشیان میلاو شي چې زمون په حق کې سفارش وکړي یا دې مونږه دوباره واپس ولېګل شو د پاره د دې چې مخکې مو سکول اوس داغه په ځای په بل طریقې کار وکړو. دوی خپل ځان په نقصان کې واچو او هغه ټول درو چې دوی د ځان نه جوړ کړی وو نن د دوی نه ورک شو. په حقیقت کې ستاسو رب هغه الله دی چې اسمانونه او زمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل بیا د خپل بادشاہي په تخت باندې کېناستو چې شپه په ورځ باندې خوروي او بیا په شپه پسې ورځ په منډه راځي چې هغه نور او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل ټول داغه دا فرمان تابع دي. خبردار شئ چې ټول پیدا وخت هم دغه دی او حکم هم فقط دغه چلیږي. ډېر برکت والده الله د ټولو جهانونو مالک او پروردگار دی. خپل رب ته आवाज کوي ډېر پاجزای سره او پټ پټ یقینا چې هغه د حد نه اوریدونکو خلق نفخوي. پزمکه کې فساد مرا پورته کوي هر کله چې د دې اصلاح شوی دا او خاص هم الله ته आवाज کوي د یری او د تمی سره. دا یقیني ده چې د الله رحمت نیکانو خلقو ته نږدې دی او هغه خاص هم الله دی چې هواګانی د خپل رحمت ته مخکي مخکي د خوشخبری سره را لېږي. بیا چې کله دغه هواګانی دوبونه ډکی وریځي او چتکړي نو هغه یوې مړې ځمکې ته بوزي او هلته باران اوروي او دغه مړې ځمکې نه قسمه قسم میوه راو باسي. ګورئ دغه شان مونږه مړی د مرګ د حالت نه راو باسو خای چې تاسو د دینه سبق واخلئ. کم ځمکه چې خوي هغه د خپل رب په حکم سره خشن کې زرغونوي او کم ځمکه چې خرابوي هغه د ناقص پیداوار نه علاوه بل هیڅ نه زرغونوي. دغه شان مونږه نخي بار بار پیش کوو د هغه خلکو د پاره چې هغه شکر استونکي دي. مونږه نوح علیہ السلام د هغه خپل قوم ته ولېګو. هغه وویل ای زما قومه د الله بندگی کوئ داغه بغیر ستاسو بل خدای نشته. زستاسو په حق کې د یوې هیبتناکې ورځې د عذاب نه یریږم. داغه د قوم سردارانو جواب ورکړو مونږ ته خدا ښکاری چې ته په ښکارا گمراهۍ کې مبتلا یې. نوح علیہ السلام ویل اے د قوم رونو زه په هیڅ گمراهۍ کې اخته نه یم بلکې زه د رب العالمین رسول یم. تاسو ته د خپل رب پیغامونه در رسوم ستاسو خېګړه لټوم او ماته د الله د طرف نه هغه معلوم دي چې هغه تاسو ته معلوم نه دي. آیا تاسو په دې خبره حیرانېږئ چې تاسو ته هم ستاسو د خپل قوم د یو سړي په ذریعہ ستاسو د رب د طرف نه یا دهانی راغله چې تاسو خبردار کړي او تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ او په تاسو باندې رحم وکړي شي. خو هغه دروغ وګڼو. اخر دا چې مونږه هغه او داغه ملګری په یو کشته کې بچ کړل او هغه خلق مو غرق کړل چې زمونږه آیاتونه دروغ ګڼلي وو. یقینا چې هغه وړاندې خلق وو او عادیانو ته مونږه د هغه رور هود علی السلام ولېګو. هغه وویل ای زما د قوم رونو د الله بندگی کوئ داغه نه بغیر بل خدای ستاسو نشته. نو آیا تاسو به د غلطی لارې نه پرهیز نه کوئ؟ داغه د قوم هغه سردارانو چې د خبره به نه منله هغه ته په جواب کې وویل مونږ وینو چې ته په بیوقفتیا کې مبتلا یې او زمونږه دا ګمان دی چې ته دروغجن یې. هغه وویل ای زما د قوم رونو زه په بیوقفتیا کې مبتلا نه یم بلکې زه د رب العالمین رسول یم. تاسو ته د خپل رب پیغامونه در رسوم او زه تاسو اعتباري خیر خوایم. آیا تاسو ته په دې خبره تعجب راغی چې تاسو ته هم تاسو د خپل قوم د یو سړي په ذریعہ د خپل رب د طرف نه یا دهانی راغلا د پاره د دې چې هغه تاسو خبردار کړي. دا مهر وای چې تاسو رب د نوح علی السلام د قوم نه رستو تاسو داوی په ځای کې نه ولای او تاسو یې خطا قطور کړي. پس د الله د قدرت نه یاد لرئ. امید دی چې تاسو به خلاصې بیا مومئ. هغه جواب ورکړو ښا
ته مونږ ته د دې د پاره راغلي چې مونږه یوازې د الله عبادت وکړو او زمونږه پلار نکونه چې عبادت کولو هغه معبودان پرېږدو خدانو راوله هغه عذاب چې تو پرې مونږه یروي کچري ته رښتینی یې هغه وویل ستاسو د رب لعنت پتاسو وشو او دغه غضب در باندې راغی آیا تاسو زما سره په هغه نمونه باندې جنگ کوئ چې تاسو او تاسو پلار نکونو کې خفدلی دي او چې داغه د پاره الله هیڅ سند نه نازل کړي خدانو تاسو هم انتظار کوئ او زه هم تاسو سره انتظار کوم اخر دا چې مونږه په خپل مهرباني سره هود علی السلام او داغه ملګری بچ کړل او داغه خلکو جرړې مو پرې کړې چې زمونږه آیاتونه دروغ ګڼلې وو او ایمان راوړونکي نه وو او سمودیانو ته مونږه داغوی رور سوهله اولېګو هغه وویل ای زما د قوم رونو د الله بندگی کوي داغنه بغیر بل خدای ستاسو نشته تاسو تاسو د رب ښکار دلیل راغله دی دا د الله اوخه ستاسو د پاره یو نه خدا تا پرېګ دی چې د الله پسمکه کې سریږي دته په خرابه اراده سره لاس مور وړي ګنینو یو دردناک عذاب در باندې راشي یاد کړئ هغه وخت کله چې الله د عاد قوم نورستو تاسو داغوی په ځای کې نه ولای او تاسو ته پزمکه کې دا مرتبه درکړه چې نن تاسو داغه زمکه په هوارو میدانونو کې اوچت اوچت محلونه جوړوي او داغه غرونه د کورونو په شکل کې راکنه نو داغه د قدرت د نخونه مبه پروا کېږي او پزمکه کې فساد مپورته کوي داغه د قوم هغه سردارانو چې ځانونه لوی ګڼلي وو هغه کمزور خلکو ته چې ایمان راوړې وو اویل آیا تاسو ته واقعي دا معلومه ده چې صالح علیہ السلام د خپل رب پیغمبر دی هغه جواب ورکړو بشکا چې د کوم پیغام سره هغه را لېګل شوی دی هغه مونږ منو دغه د لویي داوا کوونکو خلکو اویل کم څه چې تاسو منلې دي مونږ داغې نه انکاریان یو بیا هغه او خمړکړه او خپ سرکشي سره د خپل رب د حکم خلاف ورزي وکړه او صالح علیہ السلام ته اویل چې راول هغه عذاب چې تتري مونږ یې روي کته واقع د پیغمبرانو نه یې اخر دا چې هغه یو يرون کی آفت راګیر کړل او هغه په خپل کورونو کې پر مخې پاتې شو او صالح علیہ السلام داوی د کلینه اوتلو او دای ویل چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغام تاسو ته در ورسو او ما تاسو ډیر خیر ولټو خو زه سو کړم چې تاسو خپل خیر لټون کی نخو خوي او لوط علیہ السلام مونږه د پیغمبر په حیثیت ولېګو نو یاد کړئ کله چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو داسې بے حیا شوی چې د بے حیا او د شرم هغه کار کوي چې تاسو نو مخ کې په دنیا کې چا نه دی کړي تاسو خزي پرې دی او د نارینه سره خپل خواهش پوره کوي حقیقت دا دی چې تاسو بالکل د حد نه اوریدونکو خلک یې خداغه د قوم جواب بغیر د دینا بل سنو چې او با سیدا خلق د خپل کلونه دوی ډیر پاکان جوړیږي اخر دا چې مونږه لوط علی السلام او داغه کور والا بغیر داغه د خزینه چې پرستو پات کېدونکو کیوا بچکل او په هغه قوم باندې مو باران ورو بیا وګوره چې داغه مجرمانو څه انجام شو او مدین والو ته مونږه داغه رور شوې بولېګو هغه وویل ای زما قومه د الله بندگی کوي داغه بغیر بل خدای ستاسو نشته تاسو د رب د طرفنا صفا لار خودنه شوی دا نو پیمانه او تول پورا کوي خلکو لا داغوی پسیزونو کی تاوان مور کوي او پزمکه کې فساد مکوي هر کله چې د دې اصلاح شوی دا هم پدې کې ستاسو خیر دی کو تاسو واقعي مؤمنان یې او د ژوند په هر لار کې د ډاکوانو پشان مکه نه چې خلک یې رول او مؤمنان د الله د لارې نه منکول شروع کړي او د نیغ لارې په کګولو پسې ولګي یاد کړئ هغه زمانہ کله چې تاسو لګوي بیا الله تاسو ډیر کړي او سترګې وغړوي او وګورئ چې په دنیا کې د فساد کوونکو خلکو سو انجام شوه دي کچري پتا سو کې یو ډله په هغه تعلیم باندې چې په هغه سره زرا لګل شوی يم ایمان راوړي او بل ډله ایمان را نوړي نو تر هغه پوری صبر کوي چې الله زموږ په مینس کې فیصله وکړي او هغه د ټولو نه فیصله کوونکی دی
داغه د قوم سردارانو چې د خپل لوی په غرور کې مبتلا وو هغه ته وویل چې اے شعیبا مونږ به تا او هغه خلک چې تاسو سره ایمان راوړی دي د خپل کلی نه وباسو او یا با تاسو زموږ ملت ته واپس راځئ شعیب جواب ورکړو آیا په زور به مونږ راولای اگر کومګه راضی نه یو مونږ به په الله باندې دروغ ویم کې شو کومګه تاسو ملت ته واپس راغلو هر کله چې مونږ له الله د دین خلاصې را کړې دي زمونږ د پاره دې ته واپس کېدل خو اوس هډو ممکن ندي بغیر د دینا چې زمونږ رب الله داسې وغواړي زمونږ د رب علم په هر سیز باندې خور دی هم په هغه باندې مونږه اعتماد وکړو اے ربا زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې ټیک ټیک فیصله وکړه او ته فیصله کوونکې داغه د قوم سردارانو چې داغه د خبرو منلو نه انکار کړي وو په خپل کې وویل کو تاسو په شوې پسې لاړې نو برباد بشئ خو او شو داسي چې یو يرون کې آفت هغوی راګیر کړل او هغوی په خپل کورونو کې پړمخې پاتې شو کوم خلکو چې شعیب علی السلام دروغجنو غنو هغوی داسې ورک شو لکه چې هغوی په هغه کورونو کې هډو اوسېدلی نه وو چا چې شعیب علی السلام دروغجنو غنو په اخر کې هم هغوی برباد شو او شعیب علی السلام د هغوی د کلونه اوته او دای ورته وویل چې اے زما د قوم رونو ما د خپل رب پیغامونه تاسو ته در ورسول او تاسو د خیرخواهی حق می ادا کړو اوس زه په هغه قوم باندې څنګه افسوس وکړم چې هغه د حق قبلولو نه انکار کوي دا سه هچري نه د شوی چې مونږه یو کلی ته نبی لګلې وی او داغه کلی په خلکو مو اول تنگسیا او سختی نوی راوستي د دې غرض د پاره چې شاید هغه عاجزي اختیار کړي بیا مونږ د هغه بدحالي په خوشاله بدل کړه تر دې پوري چې هغه خط ترقی وکړه او دا خبرې شروع کړې چې زمون په مشرانو باندې هم خې او خرابې ورځې راغلي دي نو اخر دا چې مونږ هغه ناسا پر راونیول او هغه د ځان خبر هم نشو کچری د کلو خلکو ایمان راوړې وي او د تقوا په لار تلې وي نو مونږ به په هغه باندې د اسمان او د ځمکې د برکتونو دروازې پرانستې وي خو هغه دروغ وګڼلو نو مونږ هغه د خپل بد عمل په حساب کې راونیول سچ هغه راغونډول نو آیا اوس غني د کلو د خلکو دا تسلی راغلی ده چې زمونږه عذاب با په دوی ناصافه د شپې ناراضي کله چې دوی ودو پراتوي یا غني دا تسلی د دوی راغلی ده چې زمونږه عذاب با په دوی ناصافه د ورځې ناراضي کله چې دوی په لوبو کې مشغول وي آیا دا خلق د الله د پټ تدبیر نه بیغم دي حالکه د الله د پټ تدبیر نه هغه قوم بیغموي چې هغه تبا کېدونکي وي کم خلق چې د تیر شو خلقونه رستو د ځمکې وارثان کیږي نو آیا هغه ته د خبرې هیڅ سبق ورنکړو چې کچري مونږه اوغاړو نو هغه په د خپل ګناهونو باندې رانیولې شو خو هغه د عبرتناکو خبرونه بے پرواهي کوي او مونږه دا غوي په ځلونو باندې مهر لګاوو دا قومونه چې دا قصې مونږه تا ته اورو ستا په وړاندې د مثال په تور موجود دي دا غوي رسولانو هغه ته صفا صفا نه خراوړلې خو هغه چې یو ځلی یو سیسته دروغ ویلو بیا داغه منون کې نو ګورئ دغه شان مونږه د حق نه د انکاریانو خلکو په ځلونو باندې مهر لګ په هغه کې په اکثر خلکو کې د واده وفا اونلی دلا بلکې دامو الدل چې اکثر خلک فاسقان دي بیا دغه قومونو نه رستو
چې بر ذکر کړی شوی دی مونږه موسی علی السلام د خپل نه سره فرعون او داغدا قوم سردارانو ته ولېګو خو هغه هم زمونږ د نه سره ظلم وکړو نو وګوره چې دغه مفسدانو موسی علیہ السلام اویل اے فرعون زدا کائنات د مالک د طرفنا را لګلې شوی يم زما شان داده چې د الله په نوم د حق نه بغیر بل هیڅ خبره اونوایم ما تاسو ته تاسو درب د طرفنا د ماموریت صفا دلیل راوړې دي نو ته بنی اسرائیل زما سره اولې فرعون ویل که تاسو نه خراوړی وي او په خپل داوا کې رښتینی یې نو هغه وخیا موسی علیہ السلام خپل همسا وګرځولا او یو دم بیا هغه ژوندۍ اژدها وا هغه خپل لاس د خپل جیب نه راوستو او هغه د ټولو کتونکو په مخ کې ځلېدو چې دای اولیدل نو د فرعون د قوم سردارانو په خپلو کې وویل یقینا دا سړی ډیر ماهر جادوګر دی دی غواړي چې تاسو د خپل ځمکې نه وباسي نو اوس وایي چې څوک بیا هغه ټولو فرعون ته دا مشوره ورکړه چې دی او د ضرور په انتظار کې وساته او ټولو خارونو ته نوکران اولېګا چې هر په جادوګر تا تراولي نو جادوګران فرعون تراغلل هغه وویل کومګه غالب شو نو مونږ ته خو به د دې بدله ضرور ملاويږي کنه فرعون ورته په جواب کې وویل او تاسو به د دربار نزدېکیان خلک یې بیا هغه موسی عليه السلام ته وویل تو غرزوي کومګه غرزو موسی عليه السلام جواب ورکړو تاسو یې غرزوي هغه چې خپل جادو وګرځوو نو د خلکو پسترګوي جادو وکړو او په هغه یې راوستلا او ډېر زبردست جادوی پیش کړو مونږه موسی عليه السلام ته اشاره وکړه چې وګرځو خپل همسا د غرزولو سره په هغه ساعت دا غوي د دروغ جادو تیرول شروع کړل په دې طریقه چې کم حق وو هغه حق ثابت شو او چې څو هغه جوړ کړی وو هغه باطل پاتې شو فرعون او داغه ملګری په میدان کې لاندې یعنی مغلوب شو او د فتح حاصلولو پځې الټا ذلیل شو او د جادوګرانو حال دا شو لکه چې سس د دنننا هغه په سجده را پرېستل هغه اویل مونږه اومنو رب العالمین هغه رب چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام منی فرعون اویل آیا تاسو زما د اجازت نه مخکې په دې باندې ایمان راوړو یقینا دا یو پټ سازش وو چې تاسو په دې شاهي خار کې په دې غرض کړي وو چې د دې وطن خلک د اقتدار نه بے دخل کړي خدنو د دې نتیجه بدرتا او زر معلوم شي زبستاسو لاس او خپې د بدل طرف نه پرې کړم او داغه نه رستبا تاسو ټول په سولې وخېجوم هغوی ورله جواب ورکړو په هر حال کې مونږ خپل رب ته روان یو ته چې په کومه خبره زمونږ نه بدلا غستل غواړي هغه د دینه بغیر بل هیڅ نه ده چې زمونږ د رب نخي کله زمونږ مخې ته راغله نو مونږه په هغه ایمان راوړو اے ربا په مونږه صبر راوړوا او مونږه د دنیا نه په داسې حال کې واخلا چې مونږ ستا فرما بردار یو فرعون ته د خپل قوم سردارانو اویل آیا تو به موسی او دغه قوم هم داسې پرېږدي چې په ملک کې فساد خور کړي او هغه ستا او ستا د معبودانو بندگی پرېږدي فرعون جواب ورکړو زب داغوی زامن وجنم او خزی به ژوندۍ پرېږدم په هغه باندې زمو مضبوط اقتدار دی موسی علیہ السلام خپل قوم ته وویل د الله نه مدد غواړئ او صبر کوئ زمکه د الله ده
په خپل بندگانو کې چې چاله ورکول غواړي هغه داغه وارث جوړوي او اخري کامیابی د هغه چا ده چې د الله نه په یره کار کوي. داغه د قوم خلکو اویل ستاد راتلونو مخکې هم مونږ ته تکلیف را رسول کېدو او اوس ستاد راتلونو رستو هم مونږ ته تکلیف را رسول کېږي. هغه جواب ورکړو نږدې دی هغه وخت چې تاسو رب تاسو دشمن هلاک کړي او تاسو پزمکه کې خلیفګان کړي او بیا ګورئ چې تاسو څنګه عملونه کوئ. مونږ د فرعون خلق د ډیرو کلونو پوري د قحط او د پیداوار په کمی کې راونیول د پاره د دې چې هغوی لا هوش راشي او ځان سم کړي. خدا غوی دا حال وو چې کله به خزمانه راغله نو ویل به چې مونږ هم د دې مستحق یو او کله چې به خراب زمانہ راغله نو موسی علی السلام او داغه ملګری به د ځان د پاره سپیره غنل او حال دا دی چې په حقیقت کې داغه سپیرواله خو د الله سره وو لیکن په هغه کې اکثر خلک بے علم وو. هغه موسی علی السلام ته وویل چې کته په مونږ باندې د جادو چلولو د پاره هر څومره نخي راوړې خو مونږه ستا خبره منون کې نه یو. اخر دا چې مونږ په هغه باندې طوفان ولېګو ملخان مو په ورپرې خودل ګونی مو پکې خوار کړل چیندخانو پکې ډیر کړل او وینې مو په راو ورولې دا ټولي نخیمو جدا جدا او خودلې خو هغه په سرکشي کې لاړل او هغه غټ مجرمان خلق وو. کله چې با په هغه باندې مصیبت راغې نو ویل به چې اے موسی علی السلام تا ته چې د خپل رب د طرف نه کم شان حاصل دی داغه په بنیاد باندې زمون په حق کې دعا وکړه کو په دې ځل تا زمونږه دا مصیبت لری کړو نو مونږ با ستا خبر اومنو او بنی اسرائیل بستا سره ولېګو. خو چې کله به مونږه دا غوي نه خپل عذاب د سو وخت پوري لری کړو چې هغه وخت به هغه په هر حال کې رسیدونکي وو نو په هغه ساعت به هغه د خپل وعده نه واوړېدل. پس داغه تری مونږه بدله واغستلا او هغه مو په سمندر کې ډوب کړل ځکه چې هغه زمونږ نخي دروغ غنلې وي او داغه نه بے پروا شوی وو او داغه په ځای مونږه هغه خلک چې کمزوري غړلې شوی وو داغه زمکه د مشرق او د مغرب وارثان کړل کوم چې مونږه د برکتونو نه ډکه کړی و. د غشان د بنی اسرائیلو په حق کې ستا د رب د خیر وعده پوره شوه ځکه چې هغه د صبر نه کار غستلې وو او د فرعون او داغه د قوم هغه ټول هرڅ چې جوړول به او پورته به خېجول مونږه برباد کړل. بنی اسرائیل مو د سمندر نه پورستل بیا هغوی روان شو او پلار کې په یو داس قوم ورغلل چې د خپل یو څو بوتانو سره مضبوطه مینه جوړه شوی و. هغوی اویل اے موسی علی السلام زمونږ د پاره هم یو داسې معبود جوړ کړه لکه څنګه چې د دې خلکو معبودان دي. موسی علی السلام اویل تاسو ډېری د ناپوهتیا خبرې کوئ دا خلک چې په کومه طریقه روان دي هغه خو بربادي دن کیدا او کم عمل چې دوی کوي هغه سراسر باطل دی. بیا موسی علی السلام اویل آیا زستاسو د پاره د الله نه سیوا بل معبود ګورم حالکه هغه هم الله دی چې تاسو لای د ټول دنیا په قومونو باندې فضیلت درکړي دی. او الله فرمایي هغه وخت را یاد کړئ کله چې مونږ د فرعون والونا تاسو له نجات درکړو په دا حال کې چې تاسو به په سخت عذاب کې ساتلای تاسو ځامن به قتلول او تاسو خزي به ژوندۍ پرې خودلې او پدې کې تاسو درب د طرف نه تاسو لوی ازمیخت وو. مونږه موسی علی السلام د 13 ورځې شپو د پاره کوه سینا تر وغفتلو او رستمو ورپسې لس ورځې نوري زیات کړلې د غشان داغه د رب مقرره مودا پوره سلويخ ورځې شوا. موسی علیہ السلام چتلو نو خپل رور هارون ته وویل چې ته زمانہ پس زما په قوم باندې خلیفہ شوي او ټیک کار کوا او د فساد پیدا کونکو په طریقه باندې مزه. او کله چې موسی علیہ السلام زمون په مقرره نیټه راغې او خپل رب ورسره خبرې وکړې نو هغه ارزو وکړه چې اے ربا مال د لیدلو طاقت راکړه چې زتا وینم. الله فرمایل تما نشلی دله هو لګ دې مخامخ غر ته وګوره کو هغه په خپل ځای برقرار پاتې شو نو ته بیا مال دلې شي. خو چې کله د هغه رب په غر باندې جلوخ کار کړه نو هغه زری زری کړو او موسی علی السلام بهوش را پریوتو. چې کله په هوش کې راغې نو وی ویل
پاک دیستا ذات زتا ته توبه وباسم او د ټولو نه اول ایمان راوړون کې زیم الله او فرمایل اے موسی ما تعالی په ټولو خلکو باندې ترجیح درکړه او غوړه میکړه چې زما پیغمبري وکړي او زما سره خبرې وکړي نو څه چې تعالی درکړم هغه واخله او شکر وباسا د دین رستو مونږه موسی علی السلام لا د ژوند د هرې څنګه او د هر اړخ په حق لا نصيحت او خواځه هدایت په تختو باندې لیکلې ورکړو او دامو ورته وویل دا هدایت مضبوط اونیسا او خپل قوم ته حکم کړه چې د دې د بهتر مفهوم پیروي دی کوي ډېر ضربه ز تاسو ته د فاسقانو کور او خیم زبد خپل نخونه د هغه خلکو سترګې واړوم چې هغه په ناحقه د ځمکې په مخزان غټ غني خو کو هغه هر څنګه نخو ویني خو هیڅ کله به په هغه ایمان را نوړي کني غلارا دا غوي مخ تراشي خو پاغه بنزي او کو کګلاره ورته په نظر راشي نو پاغه بزي دا زکه چې هغه زمونږ نخي دروغ وګڼلې او داغه نه بے پروايي کوله زمونږ نخي چې چا دروغ وګڼلې او د آخرت د پېښې نه انکار وکړو نو داوی ټول عملونه ضایع شول آیا خلق د دینه بغیر سبله بدلا مندېشي چې څنګه هغوی کوي هم هغه سی باور سره کیږي د موسی علی السلام نو رستو داغه د قوم خلکو د خپل کالونه د سخی او شکل جوړ کړو چې دا غینه با د غوی د आवाज پشان आवाज راتلو آیا هغوی نکتل چې هغه ورسره نه خبري کوي او نه ورته پس کار کې لار خي خو بیا هم ته هغوی معبود جوړ کړو او هغوی سخت ظالمان وو بیا چې ورته د خپل دوکه کې دو حال معلوم شو او وی قتل چې په حقیقت کې خمونګه گمراه شویو نو وی ویل چې خپل رب را باندې رحم اونکړو او مونږه معاف نکړو نو مونږ به برباد شو د بل طرف نه موسی علی السلام د غصه او د غم نه ډک خپل قوم ته واپس راغی دراتلو سره ویل تاسو زمانه رستو ډیر خراب کار وکړو ستاسو دومره صبر اونشو چې د خپل رب حکم ته مو انتظار کړی وي تختای وګرځولې او د خپل رور هارون علی السلام د سر وختي راونیول او رايخکل هارون ورته وویل اے زما د مور زویا د خلکو زه دباو کړم او نږدې وا چې وجلې وي ته دشمنانو لا په ما باندې د خندا موقع مور کوا او د دې ظالمانو د ډلې سره ما شاملوا پس داغه موسی علی السلام وویل اے ربا ما او زما رور معاف کړه او مون په خپل رحمت کې داخل کړه ته د ټولو نه زیات رحم کوونکې جواب ورته وشو کم خلکو چې د سخینه معبود جوړ کړي دي هغوی به ضرور د خپل رب په غضب کې گیریږي او د دنیا په ژوند کې به ذلیل وي دروغ جوړونکو خلکو لا مونږ هم داسې سزا ورکو او کم خلک چې بد عمل وکړي او بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو یقینا د دې توبه او ایمان نرستو ستا رب معاف کونکي او رحم کونکي دی بیا چې کله د موسی علی السلام غصه سړه شو نو هغه تختې راوچت کړلې چې په عبارت کې هدایت او رحمت وو دا خلکو د پاره چې هغه د خپل رب نه یریږي او هغه د خپل قوم نه او یا تن سړي د دې د پاره فخ کړل چې هغه داغه سره زمون مقرر شوی وخت لراشي هر کله چې داخلك یوې سختي زلزلې راونیول نو موسی علی السلام عرض وکړو اے زما ربا چې ستا خوا نو مخکې دی دوی او زه هلاک کول شو آیا ته به مونږ ټول په هغه ګناه کې هلاک کوي چې هغه په مونږ کې یو څو بیوقوفانو کړی و دا خو ستا یو ازمیخت وو د دې په ذریعہ چې تاسو غواړئ هغه په گمراهۍ کې اخته کوي او چې چاته غواړي نو هدایت ورته کوي زمونږ سرپرست خو هم ته یې نو بس مونږه معاف کړه او په مونږ باندې رحم وکړه ته د ټولو نه زیات معاف کوونکی یې او زمونږ د پاره د دې دنیا خېګړه هم اولیکا او د آخرت هم مونږ ستا طرف ته رجوع کړه جواب وشو سزا خو چې زه چاله غواړم هغه لور کوم خو زما رحمت په هر سیز باندې خور دی او دا بزو دا خلکو په حق کې لیکم څوک چې د نافرمانی نه ځان ساتي زکات ورکوي او زما په آیتونو باندې ایمان راوړي بس نن دا رحمت دا خلکو حصہ ده چې په دې پیغمبر امي نبی صلی الله علیه وسلم پسې روان شي چې ذکر یې هغه ته په خپل تورات او انجیل کې ملاويږي
هغه هغه ته د نیکی حکم کوي د بدای نه منع کوي داغوی د پاره پاک سيزونه حلالوي او ناپاک سيزونه حراموي او داغوی نه هغه جرمونه لري کوي کم چې داغوی د پاسه انبار کړی شوی وو او هغه بندونه پرانځي په کم کې چې هغوی مضبوط تړلې شوی وو نو کم خلک چې په هغه باندې ایمان راوړي او داغو حمایت او امداد وکړي او په هغه رڼا پسې روان شي کوم چې داغه سره نازل کړي شوی دا نو هم دغه نجات مندونکي خلک دي اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے انسانانو زه تاسو ټول ته داغه الله د طرف نه را لېږل شوی پیغمبر يم چې هغه د ځمکې او د اسمانونو د بادشاہي مالک دی داغه نه بغیر بل خدای نشته هم هغه ژوند ورکوي او هم هغه مرګ راولي نو بس ایمان راوړې په الله باندې او داغه پر علیګل شوی امي نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې الله او داغه حکمونه مني او په هغه پس روان شي امید دې چې نه غلاره به بیا مومي د موسی علی السلام په قوم کې یو ډله داسې هم و چې د حق مطابق به هدایت کولو او هم د حق مطابق به انصاف کولو او مونږ دا قوم په 1200 خاندانو کې تقسیم کړي وو او د مستقلو ډلو شکل مو ور کړي وو او هر کله چې د موسی علی السلام نه خپل قوم او بو غختله نو مونږ ورته اشاره وکړه چې فلانه ګټ په خپل همسا وها نو په هغه ساعت داغه ګټنا 12 چنه راوتلې او هر ډلې د خپل او بو ډلو ځای مقرر کړو مونږ په هغه باندې د وریځي سورې وکړو او منو سلوامو پری نازل کړه خوري هغه پاک سيزونه کم چې مونږ تاسو له درکړې دي خود دې نو رستو چې هغه سو وکړل نو په مونږ ظلم اونکړو بلکې په خپل ځان باندې ظلم کولو یاد کړه هغه وخت کله چې هغه ته ویل شوی وو چې دې کلی ته لاړ شي او هلته اوسېږي او داغه د پیداوار نه د خپل رضا مطابق روزي حاصلوي او پتلو کې حتتن وای او د خار په دروازه کې د سجدې په حالت کې ورننوځي مونږ بس تاسو خطاګانی معاف کړو او پنیکانو خلقو با نور فضل وکړو خو کم خلک چې په هغه کې ظالمان وو هغه ته چې کم خبره ویلې شوی وا هغه بدل کړه او نتیجه دا شو چې مونږه داغوی د ظلم په بدله کې په هغه باندې د اسمان نه عذاب راولېګو او د دوی نه د هغه کلی د حال تپوس هم وکړه چې د سمندر په غاړه آباد وو دوی ته هغه واقعا ور یاد کړه چې د دغه ځای خلکو با د خالی په ورځ د الله د حکمونو خلاف ورزي کوله او دا چې میان به هم د خالی په ورځ داغوی مخته د اوبو سر لراتل او د خالی د ورځ نه علاوه په نورو ورځو کې با نه راتل دا ځکه داسې کېدل چې مونږ هغوی د نافرمانی کولو په وجه په ازمیخت کې اچول او دوی ته دا هم ور یاد کړه چې هر کله په هغوی کې یوې ډلې بلې ډلې ته وویل چې تاسو داسې خلکو ته ولی نصیحت کوئ چې هغوی خدای هلاکوي یا ورله سخت سزا ورکوي نو هغوی ورله دا جواب ورکړي وو چې مونږه دا ټول هرڅو ستاسو رب ته د خپل عذر پیش کولو د پاره کوو او په دې امید کوو چې شاید دا خلک داغه د نافرمانه نه ځان وساتي اخر دا چې کله هغوی هغه حکمونه بالکل هیر کړل کم چې هغوی ته وریاد کړی شوی وو نو چاچی د بداین خلق منع کول مونږه هغوی بچ کړل او باقی چې کم ظالمان وو هغوی ټول مو د نافرمانی کولو په وجه په سخت عذاب کې راونیول بیا چې کله هغوی خپه سرکشي سره هغه کارونه شروع کړل د کوم کارونو نه چې هغوی منع کړی شوی وو نو مونږ ورته وویل چې شادوغان شي ذلیل او خوار او یاد کړه هغه وخت کله چې ستارب اعلان وکړو چې هغه به د قیامت پورې مسلسل داسې خلق په بنی اسرائیل باندې مسلط کوي چې هغوی له با بدترین عذاب ورکوي یقینا ستارب په سزا ورکولو کې ډیر تیز دی او یقینا هغه معاف کونکي دی او د رحم نه هم کار اغستونکي دی مونږ هغوی پزمکه کې ټوکړي ټوکړي کړل او په ډیرو قومونو کې مو تقسیم کړل څه خلق په هغوی کې نیکان وو او سپکی د دینه مختلف وو او مونږ به هغوی په ښه او بدو حالاتو ازمیل چې شاید هغوی واپس شي بیا د مخکینو نسلونو نه ورستو داسې نه اهل خلق داغوی په ځای راغلل چې د الله د کتاب وارثان شول او بیا هم د دې معمولی دنیا فائدې راغونډوي
او وای چې امید دې مونږ ته به معافي وکړي شي او که د دنیا دغه مال ورته بیا مخله راځي نو بیا یې په منډه اخلي. آیا د دوی نه د کتاب وعده نه دا غستل شوی چې د الله په نوم باندې هغه خبره وایي چې هغه حق وي او دوی په خپل لوستل دي هغه څه چې په کتاب کې دي او د آخرت کور خو بهتر دی دا خلکو د پاره چې د الله نه یریږي. آیا تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ؟ کم خلک چې د کتاب پابندي کوي او منځ قائم ساتلې دي یقینا د داسې نیکانو خلکو اجر به مونږ نه ضایع کوو. دوی ته هغه وخت هم څه یاد دی چې کله مونږ غر اوخزو او په دوی باندې مو داسې را خور کړو لکه چې هغه یو چترې وا او دوی دا ګمان کوو چې غر په دوی باندې را روان دی او په هغه وخت کې مونږ دوی ته ویلی وو چې کم کتاب مونږ تاسو له درکو هغه مضبوط ونیسئ او څه په دې کې لیکل دي هغه یاد ساتئ. امید دې چې تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ. او اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته وریاد کړه هغه وخت کله چې ستا رب د بنی آدم د شاګانو نه داوی نسلونه را اوخ کلیو او هغوی په خپل نفسونو باندې گواهان کړي وو او دا تاسو تری کړي وو چې آیا زستا سو رب نه يم؟ هغوی اویل ضرور هم تو زمون رب یې. مونږ په دې گواهی کوو دا مونږه د دې د پاره داسي وکړل چې چرته د قیامت په ورځ تاسو دا اونوای چې مونږه خود دې خبرې نه خبر نه وو یا دا اونوای چې شرک خو زمونږه پلان نیکو زمونږ نه مخکې شروع کړي وو او مونږ رستو دا غوي دا نسل نه پیدا شو. نو ولی ته مونږه په هغه ګناه کرانه سي کوم چې غلط کارو خلکو کړی و. ګورئ په دې طریقه مونږ نه خو واضح پېښ کوو او د دې لپاره پېښ کوو چې دا خلک واپس راشي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته د هغه سړي حال بیان کړه چې هغه ته مونږ د خپل آیاتونو علم ورکړې وو خو هغه د هغه د پابندۍ نه ځان اوويستو. اخر دا چې شیطان ورپسې ولګېدو تر دې پوري چې هغه په گمراهانو کې شامل شو. کچري مون پختلې نو هغه لبمو د هغه آیاتونو په ذریعہ لوړه مرتبه ورکړې و خو هغه زمکه طرف ته ټیټ پاتې شو او د خپل نفس په خواهشاتو پسې روان شو. نو حالي د سپي پشان شو چې کو تو په حمله وکړي نو همي جبا زوړندوي او کو ته پرېګ دې نو همي جبا زوړندوي. هم دغه مثال دی د هغه خلکو چې زمونږه آیاتونه دروغ غني. ته دوی ته دا قصه اوروا کې دې شي چې دوی صغور فکر وکړي. ډېر خراب مثال دی د هغه خلکو چې زمونږه آیاتونه دروغ وګڼل او هغوی پخپل ځان ظلم کوي. چاته چې الله هدایت وکړي بس هم هغه نیغلار بیا مومي او څوک چې الله د خپل رهنمایي نه محروم کړي نو هغوی ناکام او نامراد پاتې کیږي. او دا حقیقت دی چې ډېر پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مونږه د دوزخ ته پاره پیدا کړی دي. دا غوي سره زړه نشته خو هغوی په سوچ نه کوي. دا غوي سره سترګشته خو هغوی په قتل نه کوي. دا غوي سره وګونه شته خو هغوی په اوریدل نه کوي. هغوی د زناورو په شان دي بلکې دا غوي نه هم زیات بد. دا هغه خلک دي چې په غفلت کې ډوب شوي دي. الله د خنومونو مستحق دی نو هغه ته په خنومونو سره आवाज کوي او هغه خلک پرېګ دی چې داغه په نمونو کې خودو کې د صحیحوالینا ډډه کوي. سچې هغوی کوي داغه بدلبا ضرور مومي. زمون په مخلوق کې یو ډله داسې هم ده چې ټیک ټیک د حق مطابق لار خودنه کوي او د حق مطابق انصاف کوي. پاتشو هغه خلک چې زمونږه آیاتونه دروغ غړلې دي نو هغوی با مونږه درجه په درجه په داسې طریقه د تباہی طرف ته بوزو چې هغوی با د ځان نهډو خبر نوي. زه هغوی له مهلت ورکوم زما تدبیر ډیر سخت دی. آیا د خلکو چرته سوچ ونکړو د دوی په ملګری باندې د لیونتوب هیڅ اثر نشته. هغه یو خبردارون کې دی چې د بد انجام نه مخکي صفا خبردارول کوي. آیا د خلکو چرته د اسمان او د زمکه په تنظیم باندې غور ونکړو او د الله پیدا کړی شوی سسته هم په غړې د لسترګو اونکتل او آیا
دوی دا سوچ هم اونکړو چې شاید د دوی د ژوند مهلت با د پوره کېدو وخت ته نږدې شوی وي بیا اخر د پیغمبر د دې خبردارۍ نه وروسته بل څه خبره داسې کې دي چې په هغه باندې دوی ایمان راوړي الله چې څوک بیلاری کړي نو بیا داغه د پاره نه غلاري تا راوستون کې هیڅوک نشتا او الله دا خلق په خپل سرکشي کې سرګردانه پرېږدي دا خلق ستانه تپوس کوي چې اخر د قیامت هغه وخت با کله راځي ورته وایا د دې علم زما د رب سره دی دا به هغه په خپل وخت باندې ظاهروي په اسمانونو او پزمکه کې با دغه وخت ډیر سخت وي هغه په تاسو باندې ناسا پرازي دا خلق د دې پاکلا ستانه په داسې طریقه تپوس کوي لکه چې ته داغه په لټون کې لګیاي ورته وایا د دې علم خو صرف الله ته دی لیکن ډیر خلق د دې حقیقت نه خبره دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زه د خپل ځان د پاره د څه نفع نقصان اختیار نه لرم الله چې سغواړي هغه کیږي او کچري ما ته د غیب علم وې نو ما با د ځان د پاره ډېرې فائدې حاصل کړې وې او ما ته به هیڅ څه نقصان نه رسیدو زه خو صرف خبردارون کې او زیره ورکون کې يم دا خلکو د پاره چې زما خبره اومني هغه هم الله دی چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی او هم داغه د جنس نه داغه جوړ کړه چې داغه سره سکون حاصل کړي بیا چې کله سړی په خزه باندې ورخور شو نو داغه یو سپک شان حمل شو چې د ځان سره به ګرځو بیا چې کله هغه درنه شو نو دوانو په شریکا د خپل رب الله نه دعا اوختله کتا مونږ لا یو خشان بچي راکړو نو مونږ به ستا شکر گزار یو خو چې کله ورله الله صحیح سالم بچي ورکړو نو هغوی دوانو داغو په دې بخشش او مهرباني کې داغ سره نور څوک شریک کړل الله ډېر اوچت او غره دی د شرک د هغه خبرونه کمی چې دا خلق کوي څنګه ناپوه دي دا خلق چې د الله سره هغه څوک شریک کوي چې هغوی یو سیز هم نشي پیدا کوله بلکې هغوی پیدا کړی کیږي او چې هغوی نه د دوی مدد کولی شي او نه په خپل د خپل ځان په مدد باندې قادر دي که تاسو دوی له نیغ لارې ته دراتلو دعوت ورکړئ نو دوی په تاسو پسې نه درځي که تاسو دوی ته आवाज وکړئ یا خاموش پاتې شئ په دوانو حالاتو کې به دوی تاسو د پاره یو شان دي تاسو چې د الله په ځای نور ته आवाज کوئ نو هغه خو هم تاسو په شان بندگان دي دا غوی نه دعا وغواړئ او وګورئ هغه دې تاسو د دعاګانو جواب درکړي که دا غوی په باره کې تاسو خیالات صحیح وي آیا د هغوی خپېشته چې پاغه وګرځي آیا دا غوی لاسونه شته چې پاغه نیول وکړي آیا دا غوی سترګشته چې پاغه وګوري آیا دا غوی غوګونه شته چې پاغه واوري اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې راو غاړي خپل شریکان بیا تاسو ټول زما خلاف تدبیرونه وکړئ او ما ته هډو مهلت مرا کوي زما حامی او مددگار هغه الله دی چې دا کتابي نازل کړي دی او هغه د نیکانو خلکو حمایت او مرسته کوي د دې برخلاف تاسو چې د الله په ځای نور څوک را بلای هغه نستاسو مدد کولی شي او نه پخپلا د خپل ځان د مدد کولو قابل دي بلکې کو تاسو هغه لا نیغ لاري ته دراتلو دعوت ورکړئ نو هغه ستاسو خبره اورېدې هم نشي په ظاهر خو تاسو ته داسې ښکاری چې هغه تاسو طرف ته ګوري خو په حقیقت کې هغه هیڅ هم نه ویني اے نبی صلی الله علیه وسلم د نرمۍ او د معافی طریقه خپل کړه د نیکۍ حکم کوا او د جاهلانو سره منخلا کچری شیطان دی علم سوي نو د الله نه پناه وغواړه هغه هر څه اوریدونکو او په هر څه په هده په حقیقت کې چې کم خلق پرهیزګار دي داوی دا حالوي چې کله د شیطان د اثر د وجینا هغه ته غلط خیال راشي نو فورن را بیدار شي او بیا ورته د کار صحیح طریقه صفا په نظر راځي پاتشو د دوی یعنی د شیطانانو رونه نو هغه خو دوی په غلطه لار راکاږي او د دې په بیلاری کولو کې هیڅ کم نه کوي اے نبی صلی الله علیه وسلم هر کله چې ته د دې خلکو په مخ کې سنخه یعنی معجزه نه پېښ کوي نو دوی وایي چې تا د ځان د پاره څخه نخه ولی خوخه نکړه
دوی ته وایا زه خو صرف په هغه وحی پسې زم چې زما رب ماته را لېږلی دا د بصیرت یعنی د پوهې رڼاګانې دي تا د رب د طرفنا او هدایت او رحمت دی دا خلکو د پاره څوک چې دا قبول کړي کله چې قران ستاسو په مخ کې لوستل کیږي نو په توجه سره اورئ او چپ اوسئ خای چې په تاسو باندې هم رحمت وشي اے نبی صلی الله علیه وسلم خپل رب سحر او ماخام یادوا پزړ کې پاجزای او پیر سره او په جب باندې هم پرو आवाज سره ته په هغه خلکو کې مکیګا چې هغه په غفلت کې پراته دي آیت سجدہ بشکا کمی فرښتې چې ستاد رب په حضور کې مقرب دي هغه هیڅ کله د خپل لوی په غرور کې داغه د عبادت نه مخ نه اړوي او داغه تسبیح بیانوي او داغه په مخ کې ټټي اوسي